بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. دا نننۍ وظیفه محترمو د الف لام میم وظیفه ده. د الف لام میم فضایل به تاسو اوریدلی وي چې د څومره لوی لوی فضایل دي. محترمو، داسې قسمه حروف مقطعات دا د الله جل شانه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې یو راز دی. اوس یو کس محتاج دی، په مشکلاتو کې دی، حاجات دي، پریشانای دي او ضرورتمند دی، نو هغه دا الفاظ وای ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه ضرورت پوره کی. محترمو، د الف لام میم دا وظیفه ز تاسو ته بیانوم او دا صرف او صرف 3 ورځې وظیفه ده ان شاء الله تعالی چې دستاسو څومره د لوی نه لوی حاجات وي، مشکلات وي او پریشانای وي، الله جل شانه به دغه حاجات پوره کی. مشکلات او پریشانای به مو الله جل شانه ختم کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د چینل وزټ کړی وي او دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د غي اجازه راکړې دي. د دې نه علاوه زما عزتمندو، تاسو تعویذونه پکار وي، تاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، کچره تاسو د الف لام میم د عظیم الشان او طاقتور وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ ما. زما عزتمندو، په دې ویډیو کې زه تاسو ته نن د الف لام میم یو وظیفه بیانوم. دا وظیفه ډیره طاقتور او عالی شان، عظیم الشان او لاجواب وظیفه ده. یو ناممکنه حاجات دی ولی نوي چې د تاسو دل او دماغ دا تصور هم نشي کولای چې دا به څنګه پوره کیږي. د دې وظیفې په برکت سره به د تاسو ناممکنه حاجات هم الله جل شانه پوره کی. محترمو، د دې الفاظو په مقابله کې د تاسو دغه حاجات او مقاصد هیڅ هم ندي، ځکه چې دا د الله جل شانه د کلام پاک یو اهمه حصہ ده. د دې د الفاظو خپل ډیر زیات برکات دي. کچره تاسو خپل حاجات پورا کول غواړئ، نو دا وظیفه صرف او صرف 3 ورځې وکړئ. د دې وظیفې د پاره څه خاص ورځ مقرر نه ده، نه د دې د پاره څه خاص ټیم مقرر دی. بس چې په کوم ورځ باندې تاسو دا وظیفه شروع کړله او په کوم ټیم باندې تاسو دا وظیفه وکړه، نو بهتره ده. و زما محترمو، کله چې مو دا وظیفه شروع کړه، نو 3 ورځې په مخه باندې او بیا تاسو دا وظیفه کوئ. لکه زما عزتمندو، نن د شپږم ورځ ده، د چهارشنبه ورځ ده، نو نن تاسو دا وظیفه شروع کولی شئ. نو بیا به دا تاسو د جمعرات پر ورځ باندې هم وکئ او د جمعې پر ورځ باندې به هم وکئ. یعنی 3 ورځې پر لپسې په مخه باندې به تاسو دا وظیفه کوئ. طریقې دا زما عزتمندو چې تاسو به یو سیټ ته یو اړخ ته خاموشۍ سره کینئ او اول به 3 پیرې تاسو درود شریف وایئ او بیا به زما عزتمندو 7000 مرتبه 2000 پیری به تاسو الف لام میم الف لام میم دا به تاسو وایي. دا نه زمونږ بعضې وروڼه خویندې زروي الف لام میم مدونه پاغي کې پریزي او دا رنګ چې کوم تجوید قاعده مطابق ویلی شي، هغه تجوید قاعده په دې کې پریزي. نو زما محترمو، الټا د دینه چې مونږ ته فایده ملو شي، مونږ ته نقصان ملاويږي. او بیا مونږ وایو چې یاره زمونږ وظیفه کارونه کو، نو زمونږ وظیفه به څنګه کارو کې چې مونږ د دې الفاظ برابر نه وایو، توجه د یان زمونږ وظیفه کې مکمل برابر نه وي.
نو زما عزتمندو 100,000 مرتبه وزره پیری به تاسو الف لام میم وای او اخره کې بیا درې پیری تاسو درود شریف وای دغه رنګ د جمعرات پرز باندې بیا به تاسو 100,000 مرتبه وزره پیری به تاسو الف لام میم د تجوید لحاظ سره د تجوید او ګرامر لحاظ سره مدونه او په تاسو وای صحیح طریقې سره په دوه مرز باندې دا وظیفه کوي دغه رنګ بیا زما عزتمندو د جمعې پرز باندې به تاسو بیا 7,000 مرتبه وزره پیری به تاسو الف لام میم د دې وظیفه به تاسو کوي نو زما عزتمندو چې تاسو درې ورځې په مخه باندې د الف لام میم د وظیفه وکړه او هر ورځ مو 7,000 مرتبه الف لام میم وی نو دا شول 21,000 یویش زره پیری تاسو د دې ورده وظیفه وکړه نو زما محترم هم په دې درې ورځو کې دنه به تاسو سوالګر راشي تاسو نه سوال کوي نو چې تاسو سو وسوي د خپل وس مطابق به دغه مدد وکي چې تاسو نه غواړي هغه به تاسو ورکي دا د الله رب العزت د طرف نه تاسو سوالګر راغلي دي فرض کو زما عزتمندو درې ورځو کې تاسو سوالګر را نغه نو بیا به تر بلې جمعې ورځې پورې تاسو انتظار وکي کبلې جمعې ورځې پورې سوالګر راغې خدا او کرا نغه نو بیا به د جمعې پرز باندې تاسو 11,000 مرتبه یول زرا پیری به تاسو بیا الف لام میم د دې وظیفه به تاسو او کوي مخکې رستو به نه درود شریف وای زما محترم د مزه خبره دادا چې دا وظیفه تاسو په یوازې هم کولای شي او په غاڼو کسانو باندې هم کولای شي په دوه کس هم کولای شي په درې کس هم کولای شي تر لسو پورې چې څومره کسان ډیر وي دومره بزر دا وظیفه وشي نظام محترم په یوازې هم کولای شي او مرګري د سره هم کولای شي زما عزتمندو ډیره بهترین او مجرب وظیفه ده د الله رب العزت د پاک کلام وظیفه ده او د داسې د حروف وظیفه ده چې د الله رب العزت او د نبی علیه والسلام په منځ کې د راز والا ټکی دي یعنی د دې راز نبی علیه الصلاۃ والسلام او الله رب العزت ته معلوم ده چې د دې معنی او مطلب څه دی کله چې مزما عزتمندو 11,000 مرتبه د جمعې پرز باندې دا وظیفه وکړه نو بیا کچري تاسو ته سوالګری نه راغلی د قرنګ به تاسو صدقه وکي دغه صدقه به تاسو خپلوانو کې دغه رنګ گاونډیانو کې به تاسو وې شي او غیله به دا صدقه ورکې د سره بستاسو دا وظیفه مکمل شي دینه پس به زما عزتمندو دعا وغواړي د الله رب العزت نه پاجزه او انکساری سره ان شاء الله تعالی د دې وظیفه په برکت سره د دې الف لام میم په برکت سره الله جل شانو تاسو تمام مسائل حل وګرځي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه پستاسو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب ملاوي غم بتاو سره په بل ویډیو کې بلی وظیفه سره ترغه وخت پورې ما اجازه را کوي د لوی الله پامان